هغه نورګل دی مکه تاسو ټولې ګډې وډې وایي روژه ته باندې تېره شي دغه پل لږ د ګډ وډ دی ها پل ستاسې ماغزه ګډ وډ کړي دي دا زما ورور یې لږ ګزوګام کو مخکې ها دا دې ورور دی زلزله ده مهندس صاحب نو زه دې ولې ووالم چې زلزله ده عجبه خلک دي ګوره ستاسې میلمه یم تاسې خو د کونړ یاستئ که نه او بابا خوښې ډوډۍ راوړه دغه دي دا داسې بېغمه پراته دلته ګورئ ای شاته لاړ نه شي ګوره غورځېږي کوم ځای نه راغلي خاص کونړ نه کوم ځای ته راغلی دا جلال آباد دی نه دا سپین جومات ولې سترګو کې اشارې کېږي که نه اشارې کوي خو اشارې موږ نه کوو ښه اشارې نه کوئ هر ځای بکس دې واخیستو که نه جلال آباد مخابراتو چوک ته راورسېدلو مخابرات چوک دی ښه ای دا مخابرات چوک دی ښه نو درنو ملګرو خاص کونړ دی او خاص کونړ کې بیا سپین جومات دی او سپین جومات کې بیا خوځېدونکی پل دی کوم چې د لرګیو نه جوړ دی دلته راغلي هلکې سم روانېږه ګوره چې ګزار نه شي بیا په ما باندې تاوان یې دلته پام کوئ ګوره دلته ګزارېږئ ښه د رښتیا درته وایم او دا زه خو هېرېږم ولا چې په دې ځای کې ښه عزیزه پام کوه هلته شاته ګزار نه شي څومره لاره پاتې ده اوس یو کیلومتر به پاتې والله خیر یاره تېر شه دې کیلومتر نه همداسې صحیح وي چې روان ښه تاسې راځئ نو عزیزه ګله ښه روان دی ښه مجاهده هغه څنګه و چې مسلمانانو ای مؤمنانو چې وایي که نه ای دا اوس پل روان دی که نه اوبه روانې دي زه روان زه ورته یم پل روان دی که اوبه ته روان هېڅ شی هم نه دي روان عزیزه دا به چا غوڅ کړی دا چا مات کړی دی کسې ماته وښیه زه اوس هغه ته ورکومه ولسوالۍ ته یې نوم ورکومه سلام علیکم څنګه یې تکړه یې ځوانه ته څنګه یې جوړ یې کیمرې ته لږ وګوره یو ځل ورته وخانده ته څنګه یې ژوند چارې دې څنګه روانې دي کوم ځای نه راغلي خاص کونړ نه کوم ځای ته راغلی دا جلال آباد دی دا سپین جومات ښه خاص کونړ یې کومه دی هغې کومې و دی سپین جومات خاص کونړ هغه غاړې دی او دا سپین جومات دی دلته سپین جومات کومه دی دا دغه ټول د سپین جومات په نامه یاد جومات یې کوم هلته دی جومات یې هغه دی دلته خو سپین جومات نشته لاچیانو پټ کړی دی ښه څنګه و سفر دې څنګه و هغه د خاص کونړ نه راغلی تر سپین جوماته پورې شکر دی بس ښه څنګه ته ښه لارې کې خو نه لاړ شوې نه ډارېدو خلک نه یو افغانان بېشکه ولا چې آفرین د ډارېدو خلک نه یو افغانان یو که نه ځوانه څنګه بېرته واپس شولې خوند یې در نه کړه لکه چې سفر لکه خوند در نه کړه ښه نو شامالدین آیا شو کاشکې دې وخت کې شامالدین وې ډېر پام کوئ ګوره دلته غورځېږئ ښه ځوانه دلته راشه ته څنګه یې زه ښه یم نوم دې څه دی نوم مې دا سراجالدین دی سراجالدین څه سراجالدین صافی صاحب صافی صاحب تو یې صافی صاحب یم صافی صاحب یم آفرین ښه نو دا پل ولې خوځېږي دا پل خو دا داسې لرګو پل د کیبل پل دی ځکه داسې نو دلته که شپه وغورځېږي که نه بیا څه کېږي بیا داسې جوړېږي السلام علیکم بیا داسې په خزه کې داسې چې ماتېږي ماتېږي دلته دلته صبر که زما خپه ماتېږي که نه نه ډېر پام کوه سترګو ته پام کوه که نه تا خدای هغه دی نه ما ته خو نه شوه بېرته مې راجګه کړه تا خدای سترګې درکړې که ښه سترګې چیز دپاره یي سترګې نه دپاره چې بس چې خپله لاره خبرې پرې وکړو نه خبرې پرې مه کوه نو په سترګو څه وکړو د سترګو اشارو خبرو باندې پوهېږي نه سترګو په اشارو خبرو نه پوهېږم ولې سترګو کې اشارې کېږي که نه اشارې کوي خو اشارې موږ نه کوو ښه اشارې نه کوئ هر ځای بکس دې واخیستو که نه ښه ډېره مننه کور دې ودان ته ورځه نو زه به دې سره وغږېږم عکس هم واخیستو که نه چا سره دې واخیستو تا سره واخیستو که تا ورسره واخیستو والله بس دغې تلیفون ما ورسره واخیستو تا ورسره واخیستو ښه خپلو کې سره څه هستئ دا تره زامن تره زامنه چې قوانین سره ورته دي
د کوم ځای یاستئ؟ من خاص کونړ نوم مبارک دی. کفایت الله. کفایت الله. او ستا؟ زما نوم محمد ګلاب دی او د 12م صنف زده کوونکی. 12م صنف. څویم نمره یې؟ شپږم نمره. د 12م صنف زده کوونکی څویم نمره؟ شپږم نمره. ولې اول؟ بس کوشش کوو چې اول شو انشاءالله. اول شي که نه؟ او دا واده خو به راسره کوې چې طب به لولې د خیره سره؟ انشاءالله. نه دا واده به راسره نه کوې، ځکه به واده نه کوې چې ته به په خپله خوښه یو څه انتخابی چې ته پکې مهارت لرې. دا خو ما همدې خاطره دا خبره ته وکړله چې ته زما خبره منې که نه، خو په دې کې د هېچا خبره مه منه. هر هغه څه چې ستا په زړه یو ته ورسره شوق لري هماغه ته اپلای وکړه او راشه ورته. دا په کنډتارو څنګه واوړو؟ تاسو خو کونړیان یاستئ، ور واوړو څنګه واوړو؟ یالله خیر مه خوځوئ که نه. یالله خیر. نه خو رښتیا راواوښتلو. هله راورسېدلو، جلال آباد مخابراتو چوک ته راورسېدلو. مخابرات چوک دی؟ ها دا مخابرات چوک دی؟ دی. وایي زه څه خبر یم چې مخابراتو چوک ده که د تلاشۍ؟ ښه نو قاري صاحب اختر ورځې شپې دي، شپې دې ولیدل، څوک راغلل، چا کره لاړې، څه کیسې وې؟ بس ډېر م څه ولیدل الحمدلله چې نور ولایتونه هم نورونه رالل. عبیده په خیر راغلې، جوړې تکړی خیرت دی. څنګه دی پټو دي څنګه دی؟ ښه دی ګرم دی؟ دا صحیح دی چې ګرم دی. الحمدلله موږ ډېر څه ولیدل اخوا نور ولایتونه زموږ نورونه رالل. څه شی ګرم دی؟ گپ شپ یې مور سره سره ټول ښه ښه مالکه د دې پټو خبره کې هغه چې ته چېرته اوس روان یې؟ ستا نوم څه دی؟ زما نوم خالد دی. خالد د کوم ځای اوسېدونکی؟ د حکیم آباد دی. حکیم آباد کوم ځای کې دی؟ زموږ یو ملګری و ښه یو ځای کې چیک پاینټ کې ایسار کړلو، ورته ووایي چې ته د کوم ځای؟ هغه نو وارخطا شو، غریب په دې وروستیو کې د هغه نه راغلی و پاکستان نه که نه، نو نه یې هغه ولسوالۍ یاده کړه نه یې هغه ولایت یاد کړه. موږ چې وایي پټلو وایم پټلو. نو پټلو په یو کلي کې یو ساحه ده داسې یو کلی دی، نو هغه ورته چې پټلو چیشته وایي ورته چې زموږ کلی دی که نه زموږ کور دی. ته هم هغه کیسه کې حکیم آباد یم. حکیم آباد نو اوس چا لیدلی دی؟ حکیم آباد دا ځای نوم یې د دې ځای نه خوا دی. دا پل ولې خوځېږي؟ خوځېږي نو د لرګو پل دی. نو ولې خوځېږي؟ اوس خوځېږي نو خوځېږي. دا خو پوښتنې جواب نه شو. خلک پسې راځي که نه. ها دغه اوس جواب و. اوس خوځېږي. ما دې ته ونیول دا پهلوانان ته مه پرېږده وروره داسې مه کوې. ها قارصیبان هم راغلي. ښه نو ډېره مننه خالده. دا چې یو ساعت خو وکړه برای خو د اکثره کوم خلک دي. ته څنګه یې ځوانه؟ آیفون دې خپل دی خو څو دې اخیستی؟ دا والا 800 ډالر. 800 ډالر 14 دی که 15؟ 14 دی. نو ګران دی نه دی اخیستی؟ والا ګران و. مخکې به دې اخیستی. ښه څو جی بي حافظه ده؟ 130. 130 خو زما د موبایل حافظه هم د ما په 3000 افغانۍ اخیستی دی. خو بس د همدا کې ریم کې مشکل هغه یې که نه ریم کیمره ده، نوم دی، کوالټي ده. نوم دی نو هسې نوی هغه دی. نوم دې چی دی؟ الهام الله. الهام الله. ښه روژې دې ونیولې که نه؟ والا روژې مې ونیولې لږې سږ کال ډېره اسانه وې ځکه کابل کې تا څو کاله کېږي روژې نیسې؟ ته خو اوس وړوکی یې. 3 کاله کېږي. ته خو هیله زه فکر کوم چې سږ کال هیله به تا باندې روژې پاره شوي. څنګه 3 کاله کېږي؟ 3 کاله کېږي نو. ښه سږ کال روژې اسانه وي؟ والا ډېره اسانه وې ښې روژې. او روژې ته یې تیاری نیولې وه که نه؟ هو والا ښه و داسې. کالي خو دې نوي ښکاري. څلورمه ورځ وه چې دا کالي دي دویمه جوړه ده که هماغه اوله جوړه ده؟ نه دا دویمه جوړه ده. دویمه جوړه ده. اوله جوړه دې زړه کړه؟ هو والا هغه شو اوس دا انډیوالانو ځوانان تاسو څنګه یاستئ؟ وعلیکم سلام. ستړی مه شه. دې سره خبرې کوم اجازه ده؟ زین څه حالات دي؟ شکر دی الحمدلله. خاص دی؟ کوم ځای نه راغلی؟ موږ د نګران نه راغلي ولاړو کونړ ته شیګلدارې ته. ښه دا کوم ځای دی؟ او دا د چوکۍ د سپین جومات دا کونړ پورې نه دی مربوط دی، خو موږ دغه نه راغلو بېرته. او دا ځای خو ډېر فیمس هم داسې دی. ووایه چې د کونړ لرې پرتې ولسوالۍ ته تللي یو خو اوس بېرته راغلو خاص کونړ کې ولې؟ ته یې کونړ ته لاړو. کونړ خو دا هم دی نو؟ دا خو د کونړ برخه مرکزي نقطه خو هغه ده که نه کونړ دی. بېشکه ښه دا اول سر هم نه دی ګوره. اول سر هغه نورګل دی. مه کوئ تاسې ټولې ګډې وډې وایئ. روژه درباندې تېره شوې ده. دغه پل لږ د ګډوډ دی. ښه پل ستاسې ماغزه ګډوډ کړي دي. دا زما ورور لږ ګزوګام کوي مخکې وروسته. ښه دا دې ورور دی؟ نه دا ملګری خو ورور غوندې راځي. ښه ځکه هغه لږ شاید کمزوره دی که نه؟ خو ورور چې وی لږ تندرست به وي. بېشکه خوراک خرچه پرې نه کېږي لږ شان د خوراک؟ والا ډېره مې په والله خیر. والا ډېره مې په وکړه خو نه مړېږي. دا پول مه خوځوئ که نه؟ یو خو چې ازارنج کې زما هغه هم ډېر خوځېږي راخوځېږي. نو څنګه دی مزه دې واخیسته؟ هو ډېر ښایسته ماحول دی خو مشکل دا دی چې دغه سړکونه تنګ دي او
خلک ډېر دي ښه. سیلانیان ډېر راځي کونړ ته خاصتاً کې ځکه دا خو غرنۍ سیمې دي او خوندور ځای دی او خلک ډېرې مزه اخلي ترې او غټ مشکل پکې دا دی چې رش ډېر دی او څه ویل لري ویل دا لرم چې کوشش وکړئ احتیاط وکړئ ځوانان نه مې غوښتنه ده او ښه په منظم شکل لاړ شئ او خپله تفریح ښه په منظم او په خوشحالۍ سره وکړئ نه په داسې تیز رفتار او په غلط استفادې سره په دې هیله چې دا هر څه په ځان عملي کړي او نور ته موږ حتما ډېره مننه کور مو دا خوشحاله اوسئ ښه درنو ملګرو بیا څنګه چل دی خالد بیا څه دی خالد یې که نه او بخیر بخیر څنګه یې یو ترنم خو راته وکړه چې ښه یې ته وکړه راته ځه ترنم خو مې نه زده ښه ټاپه راته وکړه ټپه نو څه درته ووایم یو ټاپه خو راته ووایه که نه یاره ښه راځه ما تا دلته ګورو داسې هلته به وګورو. ښه دلته درته څه جالبه ښکاري دلته جالبه ده راته ښکاري چې بس نری پول دی او رش پې ډېر دی دا جالبه شو دا جالبه ده. یاره منمه دی که دا ولې خوځېږي ډېر نو کمزوری به په دې خاطر به ډېر خوځېږي دا ووایه دا په قلاره نه پرېږدي که دا څه حال دی سلام علیکم ستړی مه شو ولې دې ووالم زلزله ده مهندس صاحب نو زه دې ولې ووالم چې زلزله ده عجبه خلک دي ګوره ستاسې میلمه یم تاسې خو د کونړ یاستئ که نه هلکه تاسې د کونړ یې وی چېرته لاړې یو عکس ماته واله خیر دی یو عکس ماته واله زه خو د عکس شوقي یم که نه ښه عزیزه یو عکس اخلي تمنیل ته بیا جوړ کړو تېنه وایخله بیا صحیح دی عکس راته واله دغه ځوانان هم پکې ټول راشي صحیح دی نه عکس اخلي که ګپ لګې څو افغانۍ اخلي رانه 310 ای خیره ته مدرېږه که ښه نو عکس کله اخلي دی راغې صحیح وای واه ډېره مننه کور ودان څنګه راغې عکس ته بچه زه یې وګورم اوس عزیزه او ماشاءالله والله چې ښایسته دی ته چې دا کلرینګ وشي که نه بیا ته معلومېږي خدای پاک اوس ونه غورځېږي دا چېرته تللی وایي کوم ځای ته تللی وایي څو روپۍ ټکټ دې ورکړو ارزانه دی که نه نو ولې سامان دی څلور نفره په 10 روپۍ تلي یاست داسې دوه هلته نفره تلي 10 روپۍ ټکټ زیاتې مه کوه که نه موږ دا 10 روپۍ یو نفر په سر ټاکلي وو ته زیاتې کې او سهولت راغلی مخکې 50 اوس هم شل کړی همدا سهولت دی که نه څنګه یې ځوانه تکړی خیرت دی نوم دې چی دی پاپ کوه ګوره مخکې ګوره اسلام الدین دی اسلام او دین دواړه دې یو ځای کړي دي ولا آفرین دومره ښایسته نوم دې جوړ کړی ځان ته ښه په دین او اسلام مینې که نه په کوم یو ډېر مینې په اسلام که په دین په دواړو الحمدلله ښه ماشاءالله ماشاءالله مسلمان خاصیت به یې د همداسې وي چې په اسلام دین باندې مین اوسي او سر پرې قربان کړي ښه څنګه دی اختر مبارک دی څنګه دی الحمدلله ښه تېر ښه تېر شو که روان دی روان هم دی اوس څومره جنګونه دې پکې وکړل یو اوس جنګ هسې هم خپلو کې اوسو یو جنګ مې پکې نه کړی الحمدلله داسې خو ونه شوه جنګونه والا ها ښه خیر صاحب په خیر راغلی خیر دی جوړې تکړی شکر دی الحمدلله چې یې دې راوړي نه چې ویې خورو نه خو کار دې موټر نه بیا درکوس الله دې سلامت لره ډېره مننه الله دې سلامت لره که چې ما ته میلمه ښکاري که چې دې په کار یې زه یې دروړم ورته پام کوه ونه غورځېږي اوس ښه نو کوم یو اسلام او دین کوم یو ته راځه که ښه نو دا ښایسته هغه دې ته نه ښکاري که نه رومال داسې که بیا واچوئ ولې همدا به کوي نو اوږه یې واچوه ښه ښه دیو ته لږ ځای ورکړئ چې کوم یو ملګري ځي ځي دی ځئ نو الله عمل شه چې کوم یو ځای ورځئ روژې مبارکه میاشت څنګه وه روژې مبارکه میاشت ډېر ښه تېره شوه الحمدلله سهار چې د اختر په سهار را پاڅېدلې اول دې چی وخوړل اوبه که نور چی اول مې چې هم نه وخوړل دي نو چی دې وکړل چې را پاڅېدو بس سهار بس جامې وامې بدلې کړې بس بیا هم چې وڅکو بس بیا مانځه را لاړو ښه مانځه ته بیا لاړئ ها څنګه و د چیو خو هغه څنګه و خوند څنګه و په هغه ټایم ډېر ښه و برابر ډېر ښه و چیرې سره اوس کې خدای پاکه دا ما خو دا ټول ستاسې لاس کې دی ماته داسې ښکاري نه باور وکړم دا تاسې خوځوئ همدا تاسې خوځوئ که نه بس دا خلک په ډېر دی ځکه خوځېږي باور وکړه ته هم دا لګې ګوره میمري کارت ورکړه ورته زما عکس هم پکې ور واړوه صحیح دی صحیح دی څنګه یې شکر دی نوم مبارک دی نوم مې زشان زیشان د کوم ځای نه راغلي یاست خاص کونړ
خاص کوم د دې اوسېدونکي یاستئ همدې عزیزه زه پیدا شو د شپې جلال آباد ته نه ځو دیو سره پاتې مشکل کېږو. نشته هر وخت راشي موږ څو کسان یو سواسته ده حساب یې وکړو وکړئ نه شل کم دي نو شل کم دي سل او د ګونړ خلک خاص معلوم دي نو ګونړ خلک چې معلوم دي میلمه پاله دي تاسو هم کیسه کې ناست دي وای راوړې شل خو چې سل راوړې ډیره مننه کور مولا نوم دې راته وانه غوښتو نوم مې زشان دی وی هغه څه دی مولانا روژې مغزه کمزوري کړی دي کنه زشان پاچا دی پاچا صاحب بیا خو ستړی مشي ژوندلی ان شاء الله تم ستړی مشي چیرې باندې کی شي اسکی زولم چیرې باندې کی خیر اوسه خپل ملما دی ها میلمه خفه نشي نورونه السلام علیکم ځوانانو خاص دی خیرت دی څنګه یې جوړې چا دې اوس که کنه او چمس کدی نیس کله ما ترموز کې ډکړې ده ګوره مونږ ته یو ورو کورن دل راوړی راته کور دې چیرته دی کور مې نورګل الله صالح خو د خدای ظالمان ټول کونړیان راوتی یاستئ خو پرېږدئ چې دا میلمانه وګرځي تاسې اوس لاړ شئ چې کله دوی لاړل تاسې خو ځای نه چا وړی نه دی بیا راشئ ورته او 3 ورځې مونږ ته یې پرېږدئ راځئ کډه باروئ ځئ نو الله مل شه او بابا خوشې ډوډۍ راوړه دغه دي دا داسې بېغمه پراته دلته ګورئ شاته لاړ نه شي ګوره غورځېږي دا چپړې که دې اوس لاندې وګزار شي بیا چې شي کې عجبه خلک هستې والا دلته دنګلی شي زه زما او ستا به یو کار وي که دلته دې ودنګل زه به ته 50 چې شی درکړم ډالر به درکړم زه چې دلته اوس وتیږي دي چې ډکي ور وبدانګم هغه له خو ډک دي که نه هلته خو چې ډکي سړی به ور ودانګي خو هلته خو ډک دی احمد ته به لاړ تیږي دي که نه چې تیږي نه وې دانګلې مې وعلیکم السلام په د خیر دې راغلی کیبل نه مې ور دانګل دا خو عادي ځای دی ښه کیبل نه مې دانګل خبرې د ډېرې مخکې لاړې ګوره نه کیبل نه مې دانګل خبره نشته خبرې ډېرې مخکې لاړې ګوره پام کوه خبرو سره نه دی نه خبره نه ښه نه منې نو ځه نو پام کوه چې ونه غورځېږئ ښه دا خو جالوان دی بېرته به خلاص شي دا ګوره دې باندې ډېر باور نه دی په کار ښه دا شیان نه دي ګل ځواني دي دا چې دلته خطا نه شي بله لانجه به وي عمل پرې نه کوي نو خپله ځواني تباه کېږي مونږ ته څه مونږ خو همدغومره کولی شول چې ورته هم ویلې کور مودان له تاسې الله مو سلامت لره تاسو څنګه یاست څه شی دې وخوړل زه دې لیدلی یم زه جلال آباد کې یم هلته هغه کوو جوس ورړې د هغه پام کوئ نه شکر دی الحمدلله نه د رښتیا ویل لرم او د جوس ورړې یم لګولی ښه ښایسته کار روان دی به ژوند دی تاسې کوم ورځ راشئ جوس در باندې څکلی شم ښه ډېر او ته څنګه یې جوړ هستې خیرت دی په میله راوتی یې که نه چکر ته راغلی چکر که میله ښه څنګه وه میله دې څنګه وه شکر دې تاسو ښه قدم اخلو ګوره چې مهرباني عکس به والو که نه راځئ خبرې به مو کوو که نه څنګه دې خوښه ده دا کوم الټرا دی الټرا 23 دی الټرا 22 الټرا 22 په 420 ډالر ما اخیستو خو بس 60 ډالر کې سره وران شو احسان که زما غږ اورې احسانه په 60 ډالر د موبایل نه ایثار کړی دا په ټول میډیا کې مې خپور کو ټوله دنیا به دا وایي چې تا ناځواني کړې الله حالات خراب دي راځه وروره هغه ځینې ویډیوګانې مونږ ګورو ښه هغه ځینې ویډیوګانې چې مونږ ګورو هغه شاته چې ورپسې تختې ماتېږي دا سړی خوش شي هغه خو هغه دي 3D ډیزاینونه دي خو بیا هم دا خو بل سر ترې راووتلو که نه ها څنګه چل دی وروره خاص دی خوشحاله اوسئ او بخیر بخیر عزیزه راواوښتلو ښه بیا ونه ویې ګوره دا خوځېږي ډېر یاره دا څه شی دی ښه ولا نور دا کم اصل ښکاري خدای دې ورک کړه سلام علیکم گزار نشی ګوره نه گذاری از کجا آمدین بیادر جلال آباد نه داری کب زده میتونید چرا نمیتونیم از کجا آمدین از شهر جلال آباد با خاطر چی آمدین به خاطر چکر چرا اونجا جا نبود چرا نبود اینجا این ولایت خود ما است خودتون شما هستن از دیگه کس نیست نه از دیگه کس نیست از کسی که دعا میکنه دعویشان باطل است باطل است پاکستان هم دعا میکنه باطل است نه پاکستان خب باطل است جلال آبادی که دعا کنه که اینجا وطن ما است باز چرا از کل یک افغان هستیم از کل افغان هستیم خب بسیار زیاد تشکر حالا که پارسی میاد از افغان او نه زه تو خو خپل تکړه نه زه تکړه کنه خلک خو یاد نه لري ما یاد ها بیا خو تکړه نه زه نه چې بل رقم د لګي ډیر خسته
خوندور ښه اوس څه کوو تاسو چې تیاری نیولې که نه دی موږ رښتیا ستړي م شولو موږ هم اوس رالو یو څه خو راواله که نه بېرته ځو مېلمانه ستې ولې نه ښه د مجاهد خبر رخصتي اخلو ښه زما په ځای دا دل خدای پاماني ته واخله د روماني وخت او خدای پاماني اخیستی شي که نه چې ته خبریالانو ورته واله خدای پاماني په دې اخلم ښه دا وه نن ورځې زموږ خپرونه مننه چې تر دې دمه راسره وئ خدای په امان تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ ډېره زیاته مننه کور مودان چې راسره وئ خیر اوسئ والله پرین ډېر ښایسته دې واغسته ښه